یو څو شعرونه دي چې جی ارشاد څومره ساده یم څوک مې چرته بوځي څوک مې د غر نه راولي او څوک مې غر ته وځي وا ډېر ښه جي ډېر ښه او عمر تمام شو خو پوټۍ تنده مې ماته نه شوه عمر تمام شو خو پوټۍ تنده مې ماته نه شوه تږی مې راولي او تږی مې ګودر ته وا جي ډېر ښه جي ډېر ښه او مونږ خو د امن او د مینې او یارۍ قایل وو مونږ خو د امن او د مینې او د یارۍ قایل وو هسې بس خلک دی زمونږ خبره شرطه بوځي وا جي ډېر ښه جي ډېره ده او غزل دی بیا چې ارشاد لمبه شوه د ارمان کور ته ونه رسېده وا جي وا جي لمبه شوه د ارمان کور ته ونه رسېده ورته سلګۍ مې د جانان کور ته ونه رسېده ډېر ښه جي ډېر ښه دی بل شعر دی د خپلې جالې په ارمان په ماښامي کې مړه شوه د خپلې جالې په ارمان په ماښامي کې مړه شوه بلبل لاندې کړه باران کور ته ونه رسېده وایي ډېر ښه دلسو صاحب دا بیا ووایي دلسو صاحب ډېر خوند د خپلې جالې په ارمان په ماښامي کې مړه شوه د خپلې جالې په ارمان په ماښامي کې مړه شوه بلبل لاندې کړه باران کور ته ونه رسېده او هغه د وخت د جبر تاو داسې وهلې وه چې هغه د وخت د جبر تاو داسې وهلې وه چې په لاره مړه شوه د درمان کور ته ونه رسېده ډېر ښه دلسو صاحب ډېر مزېدار او څه شوې بل شعر دی چې څه شوې د خاورو خوراک او څه د ګریوانونو خوراک څه شوې د خاورو خوراک او څه د ګریوانونو خوراک اوه که یوه هم د ایمان کور ته ونه رسېده واجي بیا جي بیا ډېر ښه ډېر زبردست څه شوې د خاورو خوراک او څه د ګریوانونو خوراک څه شوې د خاورو خوراک او څه د ګریوانونو خوراک اوه که یوه هم د ایمان کور ته ونه رسېده او بل شعر دی چې د کال په قرض کې بیا بچي نهر پاتې شو د کال په قرض کې بیا بچي نهر پاتې شو یوه دانه هم د دهقان کور ته ونه رسېده ډېر ښه دلسو صاحب ډېر هر یو شعر انتخاب دی جي ډېر مزېدار ډېر کال په قرض کې بیا بچي نهر پاتې شو یوه دانه هم د دهقان کور ته ونه رسېده او دلسوزه هسې د بلا لیدکي سوځول دلسوزه هسې د بلا لیدکي سوځول خو هېڅ رڼا مې د زړه وران کور ته ونه رسېده ډېر ښه دلسو صاحب نه راځئ چې دلسو صاحب نه یو بل غزل واورو جي یو دوه شعرونه تر د غزل نه مخکې وایم وایي زړګیا زه چې لاړ شو هلته هم رواج ووینو زړګیا زه چې لاړ شو هلته هم رواج ووینو د یار په ښار کې یو څو ورځې اوسېدل غواړي او بل شعر دی چې هسې خو ورځې او شپې نه دي چې بس تېرې به شي هسې خو ورځې او شپې نه دي چې بس تېرې به شي ژوند د ښایست او عشق کتاب دی خو لوستل غزل دی چې یو ښایسته شانتې محل راله ودان کړې یو ښایسته شانتې محل راله ودان کړې لویه خدایه د باقي عمر مې خان کړې او چې د حس او د انصاف په چلې پوه کړم چې د حس او د انصاف په چلې پوه کړم یو خود سره یو ظالم راله دهقان کړې او بیا وایي چې که د ننګ او د ناموس ته سر مې تاج وي که د ننګ او د ناموس ته سر مې تاج وي داسې یار خو په ما شل ځله تاوان کړی ډېر ښه دلسو صاحب ډېر مزېدار دا شعر بیا ووایي جي که د ننګ او د ناموس ته سر مې تاج وي که د ننګ او د ناموس ته سر مې تاج وي داسې یار خو په ما شل ځله تاوان کړی او چې هر څوک راته پرون تندي راګوري چې هر څوک راته پرون تندي راګوري خدایه ما هم د جانان په شان جانان کړې واجي ډېر ښه جي ډېر ښه او رنګ بهله بیا د هغه جهان واخلې رنګ بهله بیا د هغه جهان واخلې چې د دې جهان دا ټول کارونه وران کړي وایي ډېر ښه دا بیا ووایي جي دا بیا ووایي رنګ بهله بیا د هغه جهان واخلې رنګ بهله بیا د هغه جهان واخلې چې د دې جهان دا ټول کارونه وران کړي او دلسوز داسې ژوند او داسې سرور غواړي دلسوز داسې ژوند او داسې سرور غواړي رنګ د ګل او خوشبویي مې د ریحان کړی ډېر ښه دلسوز عمرونو امیدونه مې میرات شو د ګلونو د نیوو خاښونه مات شو موسمونه د حالاتو ګرد نیولي د یارانو دیدنونه پکې خاک شو او
بیا یو غزل دی چې ارشاد داسې دې نه وایي چې دی دې مات تصویر ته ژاړي ها یو ځل بیار هم د دې خپل دوران تصویر ته ژاړي واجی ډیر ښه دلسوز صاحب ډېر او مزېدار. د زورورو د یارۍ نه د قلارې کینی د زورورو د یارۍ نه د قلارې کینی ګنې سبا به د ریښې ګریوان تصویر ته ژاړي واه ډیر ښه سبا به د دلسوز. ریښې ګریوان تصویر ته جاړي زه او بل شعر دی چې زه چې ماښام اکثر په دغه لاره کور ته راځم زه چې ماښام اکثر په دغه لاره کور ته راځم په دغه چم کې څوک د ورک جانان تصویر ته ژاړي واه دلسوز صاحب ډیر ښه ډیر زبردست جی دا بیا یو ځل بیا جی شعر دی چې زه چې ماښام اکثر په دغه لاره کور ته راځم په دغه چم کې څوک د ورک جانان تصویر ته ژاړي واه ډیر ښه جی او چې تمام ژوند درله په سر کاڼي راووروي ها چې تمام ژوند درله په سر کاڼي راووروي اخر سړی به یې د کوم ارمان تصویر ته ژاړي واجی ډیر ښه جی ډیر او په اخري شعر دی چې په زنګېدلې او خاموشه ژوند یې مه ګرموه په زنګېدلې او خاموشه ژوند یې مه ګرموه دلسوز اکثر د شپې د یار او ځان تصویر ته ژاړي واه ډیر ښه دلسوز صاحب ډیر زبردست ګران وختونکو تاسو دلسوز صاحب واورېدو زړه خو مو نه کېږي چې یاره دلسوز صاحب نه اجازت واخلو خو چونکې د وخت کمی دی نو په دې وجه باندې مې انشاءالله دلسوز صاحب له یو ځل بیا راځو ګران وختونکو تاسو د دلسوز صاحب زبردست شاعري واورېده نو انشاءالله په را روان پروګرام کې به موږ د یو نوي مېلمه سره ستاسو په درانه خدمت کې یو ځل بیا حاضرېږو تر هغې دمه پورې خپل قربا جنت ګل عادل او ملګري نادر خان لاله ورکړي اجازت د الله په امان